وطن صبر وکړه لر او پر دې جوړو اوس نوی راغلی هر پر هر دې جوړو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او د عربي متحده اماراتو د ګاګ کمپنۍ ترمنځ په څو پړاوونو کې د قراردادونو په لاسلیک کېدو سره د افغانستان له فضا څخه د تیریدونکو الوتکو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د یادو قراردادونو له عملي کېدو وروسته اوس مهال د افغانستان له فضا څخه د تیریدونکو الوتکو شمیر په هرو 24 ساعتونو کې تر 100 پورې رسیږي. د هیواد له فضا څخه د هرې تیریدونکې الوتکې پر سر 80,000 افغانۍ عواید د حکومت خزانې ته جمع کیږي چې په میاشتني ډول د دغو عوایدو کچه شاوخوا 180 میلیونه افغانیو ته رسیږي. یادو قراردادونو کې د ځمکنیو خدماتو په برخه کې الوتکو ته د مسافرو انتقال، د الوتکو دننه او بهر پاکول او تخلیه کول، الوتکو ته د بګاژ او کارګو انتقال او همدارنګه د ترمینل په دننه کې د مسافرو او بورډینګ خدماتونو وړاندې کول رانغاړل شوي دي. دغه راز د قراردادونو له مخې د هوایي لارښوونو خدماتونو په برخه کې هغو الوتکو ته چې د افغانستان له فضا څخه تیریږي او یا په نړیوال هوایي ډګرونو کې ناسته کوي له نړیوالو معیارونو سره سم د هوایي لارښوونو چوپړتیاوې وړاندې کیږي او له دې پلوه د الوتکو مسؤلیت خوندي دی. همداراز د دې قراردادونو پر اساس د افغانستان هوایي ډګرونو په معیاري او سټنډرډ تجهیزاتو سمبال او د ځمکنیو او هوایي لارښوونو خدماتونو وړاندې کولو په برخه کې به افغانانو ته روزنه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې دی چې د بهرني ځواکونو له وتلو سره د افغانستان فضا پوځي اعلان شوې وه او په هوایي ډګرونو کې ډیری تجهیزات له منځه وړل شوي وو، خو د تیر یوه کال په بهیر کې فضا بیرته ملکي او ویجاړ شوي تجهیزات رغول شوي او یا نوي هغه ځای پر ځای شوي دي. وطن صبر وکړه لر او پر دې جوړو